الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن في خلق السماوات تاکہ پیدا کولو دا اسمانو والارض ادزمکے کے واختلاف اللیل والنہار پہ اختلاف دشپے و دروازے کے نو اختلاف مانا الٹرنیٹ تلل راتل اختلاف مانا الٹرنیٹ تلل راتل ون آفٹر دی ادر دا سے یو سائیکل دے دیتے اختلاف ہے دا سے یو سائیکل یو مانا ہے دا اور دویمو مانا ہے واختلاف اللیل والنہار پہ اختلاف دشپے و دروازے کے چیو توری او بل روخانی دیم مانا ہے واختلاف اللیل والنہار پہ اختلاف دشپے و دروازے کے چیو یخی بل گرمی نو دا ہر موسم روز دا آغی موسم دشپے مقابلہ کی گرمی او سلورا مانا واختلاف اللیل والنہار پہ اختلاف دشپے دروازے کے چیو وجدئی او بل لنڈئی کل روز وجدئی نشپا لنڈئی کل شپا وجدئی روز لنڈئی لآیات پدے کی نشانائی دیلو للالباب دا عقل دخاون دانو دا پارا نو الباب جمع دلوب دا نو دا تتنی سار احمد اولی کچھ نفس عقل اللہ تعالیٰ ٹوڑ انسانان لور کردے نفس عقل ٹول انسان اللہ تعالیٰ ور کرے خود دی عقل اگا مغز گورے یو خود دیکھنا جوز او لوز جوز او یو دا جوز او دا لوز دن مغز دے صحیح نر دی عقل حیثیت دا سے لکا جوز او لوز مغز پکی دن پروت دے دا لب دا اغی مغز دوئی او فائدہ منشی ہم سی مغز لآیات لأولی الالباب نشانائی دے دے کے لأولی الالباب دا عقل مالکانو دے پارا اس دا سوک تھی الذین دا کسان لے یذکرون اللہ چی دیا دے اللہ تعالیٰ قیاما پولالا وقعودا پناستا وغدا جنوبیم اپاڑا خونو چکل دوی پراتی پاڑا خونو مانا چکل دوی پراتی نو بس دا انسانم دری کیفیتی یا بناستی یا با ولاړوي او یا با پروت وي د دین علاوه نور کیفیتونه دا مستقل ندي او یا بناس ته نږدې وي یا با ولاړ ته نږدې وي یا املاس ته نږدې وي صحیح نو پته ولګیدا چې د عقل مالکان هغه دي الله یاد ساتي په ټولو احوالو کې الله یاد ساتي په ټولو احوالو کې او د الله یاد ساتل عبارت د دین دی چې د الله د قانون وایلیشن نه کوي د الله د قانون وائلیشن نکے دا اللہ یاد ساتل دا مانا دا چی دیر وقت اللہ 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 یا سبحان اللہ یا دیٹس اوکے حکومت دا ریسائٹیشن کے او وائلیشن کے نو پتہ لگے استا اللہ یاد نہ دے استا اللہ یاد نہ دے دا اللہ یاد خدا دی او this thing is prohibited دا ناروا دے اللہ و تناروا دے دیتا دا اللہ یاد دے نردی وجہ منگے ترجمہ کو چی دا عقل مالکان آغد یذکرون اللہ چدوی اللہ یاد ساتی قیاما پولالا وقعودا پناستا وغدا جنوبیم او پاڑا خنودوی یواز دانا چھ اللہ تعالی یاد ساتی او وائلیشن نکی نا وَيَتَفَكَّرُونَ ادئی فکر غدئی فی خلق السماوات و پیدائش دا اسمانونو کے والارض دزمکا کے فکر کئی نو فکر کئی دا دو مقصدونو دو پارا فکر کئی دا دو مقصدونو لپاره کائنات ته ګوري سنوي اعجوبه چې پکې وګوري دا دلیل وګرځي په قدرت د الله باندې دا څه وګرځي دلیل وګرځي په قدرت د الله نو په خدای عقیده نور مضبوط شي په الله عقیده نور مضبوط شي نمبر 1 او نمبر 2 دای فکر کوي په کائنات د الله تعالی کې نو چې هغه تو دی بیسټ اف دیئر ټیلنٹ د خپل بساط مطابق چې څنګه یوز کول شي د ځان لپاره او د نور مخلوق د خیر لپاره نه هغه شان یوز کوي دغه وجه ورپسې جمله ده چې ربنا دوی وای او رب زمونږه ما خلقت هذا باطلا تا نه پیدا کړی دا اسمانونو اسمکا یوزلیس باطلا معنا
useless نه حق نه دا د یوز د پاره دی دا سره پاره دی دا د یوز د پاره دی او د یوز ذکر الله تعالی کې مختلف آیاتونو کې خصوصا دو آیاتونه سورہ الرحمن آیت نمبر 3 سورہ ومکتا یا معاشر الجن اور ڈرے دا پیریانو والانس دا انسانانو نو اصل کے مقصود دلتا انسانان دی وہ چونکہ جناتم شریعت بانے مکلف دی دا دے وجہ ایڈریس کی دا انکلوڈ کر چو ڈرے دا پیریانو دا انسانانو استطاعتم کستاسو وصر سے طاقت مولی ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی من اقطار السماوات من اقطار السماوات اقطار جمع دا قطر دا نو قطر ڈائمیٹر تا ہوئی ستا ہوئی ڈائمیٹر تا او نمبر 2 قطر ہوئی جوانب ہوتا ستا جوانب ہوتا اولا کن ہوتا ان استطاعتوں کستاسو پوس برے ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی ننوزل من اقطار السماوات چتاسو ننوزل نو من پا مانا دا سیدہ پا اطراف دا پا دایا میٹر دا اسمانونو دزمکا کی دا یو مانا چو پا کیو ورننوزل او دویا مانا ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی اسمانونو دزمکتا من اقطار السماوات والارض دا اطراف دا اسمانونو دزمکنا from any entrance from any access or entrance فانفذون ننوزی لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشی ننوتے الا بسلطان مگر قدرت سرا سلطان مانا قدرت سرا نو اس پتاو لگے دا چی ننوتل پا آسمانون و ازما کی ریسرچ کول پا آسمانون و ازما کی دا اللہ تعالی حکم دے دا اللہ حکم دے خود دا ریسرچ قدرت قواری دا ریسرچ قواری اول دماغی قدرت سب دماغی قدرت سے سائنس اور ٹیکنالوجی پوری گئے اور بیا دا اغین بعد دا اسباب و قدرت جیسے جی دا اسباب و قدرت دی وجہ خطول نیچرل ریسورسز مستقلن دی دا مسلمانان ممالک کی پہلے چلنا رہو نور دی چراوی بڑھ سندا دا وقت چی دی امریکایان و اسپورنی کا چلو دا کندار ملایان بعضی دا وقتی وچدار کاترانسی دا سوائی دا اپروچ دا باری گانا خبر دا کندهار کې اخبار په دې مشهور شلوی افغان هغه کې مقاله نشر کړل چې د ټول زیاده آیات شریف لیکل خپل خدای تعالی وايي کولای شي ورنه د سلطانی سره قدرت سورہ ملک د 90 پارے نم بنے سورت آیت نمبر 43 ومکتب هو الذی اللہ تعالی غزات دے جعل لکم الارض چگر زولی دتا دپار از مکا ذلولا سبجیکٹ 43 اللہ تعالی غزات دے جعل لکم الارض چگر زولی دتا دپار از مکا ذلولا ذلول مانا سبجیکٹ سبجوگیٹڈ ٹو یو سچے سبجوگیٹڈ ٹو یو تالے تابع کړی دا تابع ان ا سنس چې ته څنګه استعمال وکړې فمشو تاسو تلګو کوي تللو کوي فی مناکبیا مناکب جمع د منکب دا په وجود دی کې په وجود کې ورننه وځي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې ذکر کوي چې اطلب الرزق فی خبایا الارض رزق طلب کوي د زمکه په پنهانو کې خبایا معنی پنهانه ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِ اخراک وی در رزق دا اللہ نا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اداغی اللہ تعالیٰ تاس پاسو پاسی دل دا قبرونا چی دا ٹولر سکوئی دا تاس تابع کری دی خو you have to pay the price you have to pay the price یعنی چی دا ٹولر تابع کری دا مفت با نقری دا خوبا مفت نقری آغا خدای چکم دا تابع کری دا آغا حکم با امانی صحیح صادی بابا ریڈی راجی با خبرہ کردی چی عبر و بادو
یاد نه لرته تاسو ګلستان نه لرئ هر کړه چې ابرو بادو مه خورشید و فلک درکارند ابرو بادو مه خورشید ابرو بادو مه خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری ابرو بادو اصل سالی گوڑے قابل سڑے مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخورے ہم ازبار تو سرگشت و فرما بردار ہم ازبار تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری زمادہ شعر دا سالی سے وقت صحیح انہیں بس دو جملے ویری دی لسه خلاصه فکر ازما کړی دا زماړه خو سره شي چې ابرو بادو مو خورشید فلک درکارن تاسو نانه چې بیکار نه دا ټول خدای تابع کړی دي نو خدای اسمان رزق نه وري ته بس همت کې تاسو نانه بکفاره و بغفلت نخوری اماز بہر تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری نو کتا فرمان برداری وکړه نو خدای له نعمتونو تاسو به بالکل نه کوي دا نعمتونو تاسو څنګه ستاره کټی دی نو چې چاره کټی کی ناغه باندې څوک پولیس والا خو په سکاغونو مغلونه نه ګوري بیا ګوري نه ګوري او چې چاره کټی نه وي چې چاره کټی نه وي ناغه په معمولی غو وایلیشن شي د ټریفیک د ټریفیک او ورته د ډرایوینګ لایسنس راکړه ډرایوینګ لایسنس چې کمپیوټر کوي وای دا ایلیګل دی خدای دې روکه ته خو وانټ دی به اور پسې ټول ریکارډ ورته ګوري ځکه چې ریکارډ خراب دی څه دې خبر دې کړه نو صلی الله تعالی وای کړه کړه ما سره صحیح دي نو دا څومره شوینه چې خپلنی دي استعمال کړي دې تاسو نه کوم ایلیګل تسجیل کې شوی دی تاسو دا واسي راکړه الذين يذكرون الله واپس فلسفات اغا کسان یذکرون اللہ چی یادی اللہ قیاما پدی حالت کی چی ولار دی و قعودا اناس دی و غدا جنوبی پالخون پرات دی و یتفکرون ادوی تفکر کی فکر زدلی بسکی فی خلق السماوات پا پیدائش داسمانونو دزمائی کی اوداد واقعی چی ربنا اور رب زمونگا ما خلق تحازا باطلا تاندی پیدا کری دا باطلا بے فائدے باطلا مانا بے فائدے نو دے بانے دو فائدے دی توری کا سر دے دو فائدے دی یو معرفت خداوندی ذریعہ دا دا خدا دے پیجن گلو ذریعہ دا دا کائنات و نظام دا چگورے نسو دا تخکاری اللہ او دین ستاد ضروریاتو دا پورا کے دو اسباب دی ضروریات چرتا نا پورا کی دا خدای کائنات سادی دے راجیبہ خبر اوپڑا چی ار گیا ہے کہ الزمین رویت سے ہوئی ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لا گویت سادی وئی تے لوگوں نے پتہ تیغ مانے سوچو گا آلہ گیا دے اغم دا خدای وحدانیت خبرہ کئی سکے ردی وجہ کو یعنی مطلب سموت رننگ کی گی دادا سموت گروتھ کی گی دا خدای وحدانیت دا وجہ کر دو کسانوں پہ جنگ ہوئے دا دی بوٹی و بیڑا کرکوا یو بیزے پتا سے نیک بوزا بل بیزے تازتا ہوں کہ خدایان گوئے ہاں نیو بسوے چسے کو سے کو نیک بوزا ابل بوئینا رٹان رکھو صحیح چدا چلسی لکا یو پشان او بل شعر ہوئے سنگے ہوئے اوہ شاہ وفات نبات پا خوب کیوں لی دو بے صادق خدای رو سرسم معاملہ ہوگا دائر سر لوی عالم سڑے ہوئے تا سر بیلے بے مسئلہ دیر مشکل دا مسئلہ ہوئے دیر مشکل دا کوئی اللہ رہتا ہوئے جی بس تا یو شعر دما دیر خوشو ستا یو شعر نبس زما دا ذات دا معرفت پا والا دیر قیمتی خبرہ کرے ہوا لہذا ما ارس در بخشر وی کم شعر دے وی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اسمار فتح کردگار چې دا یو پان دا اللہ تعالی د پیژنګلو لپاره یو لوی دفتر دی
ہر ورق دفتر معرفت کردگار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پاکی د تعالی پس اسات مونږ د عذاب د اور دا. ربنا اور رب زمونږه انک من تدخل النار تاکي سرتا سوچتا داخل کوورتا فقد اخذیتا نو تاکي کغه رسوا کړي و ما للظالمین انشتر ظالمانو لپاره من انصار سوق مددګاران. ولې حضرت یو حدیث کې ما من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. چاچه ځانو پیژند نو د خپل رب پیژند. صحیح، یعنی ځانو پیژند په حیثیت د محتاج بنده. نو دا د لپاره دینش وسه د خپل رب د پیژنګلو لپاره. او یو بنده چې د خپل احتیاج تصور دا غنښت نو هغه رب نشي پیژندې. ځکه دا ځان خدای په ښکاری هغه څه ښکاری ځان ورته پورا رب ښکاری. ربنا رب زمونږه انک من تدخل النار تاکي سرتا هغه سوچ داخل لکورتا فقد اخذیتا نو یقینا رسوا دکاغا نو مونږ د رسوا کولو نه بچ کی. وما للظالمین من انصار نشتر ظالمانو لپاره مددګاران. ربنا رب زمونږه اننا تاکید سره مونږه سمعنا مونږه اوریدلو منادیان یو आवाज کوونکې. نو منادی اصل کې هغه کس دی چې د आवाज کوي یعنی اعلان کوي. څه کوي؟ جارچی وایي ورته. خو دې اعلان کوي دسو چې دا زما خبره اومنه کامیاب بشي. دا زما خبره اومنه کامیاب بشي. منادیان یو आवाज کوونکې ینادي چې आवाज کول ایمان ایمان طرف ته. आवाज کوس طرف ایمان طرف ته ندا سو کو پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم هغه دعوت ورکو څه ده. نه خو داوی چې مالا پیسې را کوي، نه خو داوی چې ډونیشن نه کوي، نه سوي خلکو لا اله الا الله. منادی ینادی للایمان خو یعنی خلکو ته سبد خبره نه کوله. خود دغه کمال چې خلک د انسانانو د غلامان اخلاصول او د یو الله غلامان جوړول دی ورته دنیا دشمنه کړي و. څه کړو دی ورته زمونږ د علاقې یو ډېر ښه شاعر د پښتو هغه ډېر عجیبه خبره کوله. وې په دنیا کې ګډ دشمن دی لیاقت خپل ګډ د زارو د شریف تا شرافت خپل او په کوی کې رونو ته غرزولې یوسف حسن د صورت خپل. او ورپسې وي مانا حسن شو کولې د لونی خستای مانا حسن شو کولې د لونی پغاخونو مې د کړې حلاوت بل دا مشرک ابو لهب د نبی ترو دغه تر ورته دشمن کو نبوت بل او عبد الله تا تمام خلق دشمنان کړ خوددارې او حق ګوې او قناعت خپل. دا ډېر ښه شاعر دی، ډېر اعلی شاعر. او یو بلې هم ډېر عجیبه خبره کړې وه. پای یو شعر ویلو چې کمې کړو نقصان د مشرکانو، چې کوم یې کړو نقصان د مشرکانو په طائف تزنو سرور پس. طائف ته پیغمبر اطلاعات والسلام له تزنول تکلیفول نو څه تکلیف ورکړه مشرکان له اسم څه خبره ورته کوله د انسانانو د بندګان اخلاص او لا اله الا الله نو ایمان طرف ته دعوت ورکړه. چې ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار. ربنا رب زمونږه اننا سمعنا تاکید سره مونږه اورېدلو منادیان یو آواز کوونکې ینادی للایمان چې آواز کو ایمان جانب تا انامنو بربکم د دې خبرې چې ایمان باندې پر خپل باندې فآمنا مونږه ایمان راوړل دي.
ربنا و رب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا او بخش مونتا گناونا زمونگا وکفر عنا او رجو زمونگا سیئاتنا وارا گناونا زمونگا نو ذنوب وی غٹو تا سیئات وی وڑو تا ذنوب وی غٹو تا غٹو گناونا تا او سیئات وی وڑو تا وارا گناونا دیکھو گنا دا وائٹ آؤٹ کی گی نیکو سرا سرا پا نیکو یہ نیک کارونا چکے نو وارا گناونا اور سرا اللہ تعالی وائٹ آؤٹ کئی وائپ کئی ورسرا اریس کئی ورسرا تو غٹ گناہ داغی لپارا دا خدای مغفرت لازمی دے اور مغفرت پا توبہ موقوف دے مغفرت پس موقوف دے پا توبہ بانے چلی بانے با خدای دا توبہ باسی خدای تا توبہ سورہ ہود آیت نمبر یوصل دولس یوصل دیارلس یوصل سوارلس یوصل تینزلس بلکہ یوصل دولس نوالا چه فاستقم کما امرتا فاستقم یو معنی ہے سٹیبلٹی پیدا کر استقامت پیدا کر لکہ سنگ چه خدای کا حکم کردے پیغمبر تا اللہ تعالی ہوئے اور دویا معنی لفظی معنی ہے استقم چه فاستقم نیک شا فاستقم مانا سٹریٹ شا کما امرتا لکا سنگ چتا تا حکم شویرے او پیغمبر ومن تاب ماکا او نیک بشی آغسو چی رجوعی کڑی تا سر اللہ تعالی تا یعنی توم نیک شا اد گروپ خلق تیم ٹول نیک کا توم نیک شا مرگری چی دی مسلمانان دام نیک کا پیغمبر علیہ السلام گیرہ مبارک کی سپین وفتر آدھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفت یا رسول اللہ بوڑھا شوی پیغمبر علیہ السلام تے وی سپین جرش وی پیغمبر علیہ السلام ورتے شیبتنی ہود و اخواتها سورہ ہود او داس نور سورتن سپین جرش سورہ ہود او داس نور سکوی سورہ ہود کے علامہ تو چ نیک شاہ سشا نیک شاہ نو دا وارننگ چ بی سی ایس والا سړی لور چ نیک شاہ ستاره کړ ګورې چې خراب نشي صحیح نو سړی بیا ډېر محتاج شي ډېر hebat سړی سره او دا کو اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ایسا نیخشا ناغت دی حکم دی امر دی وزن و ویٹ پر معلومو تبھی اثر پر وہ توشتانو بانے منتا خس وزن دے معلوم منتا وزن معلوم دے ایف بی آئی یا سی آئی اے نو کدا غی طرف نے سوار دیں رش نے بیا کو ټول ریډ دو خود خدای دا حکم سو وزن خو منتا معلوم دے پیغمبر تا معلوم کہ فاستقم کما امرتا نیک شا لکا سنگ چتا تا حکم شوئے دے ومن تاب ماکا آغا سوک دینی سجتا سرے توبہ مانا رجوع کردی دا اللہ تعالیٰ تا ولا تطغوا سرکشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر تاکہ سردہ اللہ تعالیٰ پا آغا عمل چتا سوئے کوئی بصیرن واج کے ان کے دے بصیر مانا لیدن کے دے لیدن کے مانا واج کے ان کے دے اگر چکئی تاسو صحیح نوسکل یو سڑے خوبی نیکی کئی سکئی نیکی کئی کچھ کم خلق ظلمون کئی دا خدای قانون وائلیٹ کئی نا غیر پاراؤں سافٹ زردہ دی غیر پاراؤں سافٹ ای سر ہم تعلق خئی ای سر ہم تعلق اور سر خئی یعنی اغیت ہم دا سے نکئی چیئے دا تاسول دانا روا کوئی ریلیشن ساتھی ولا ترکن خدا آگر ریلیشن دے چیدے سافٹنس لری ورطا سچے صاف نسلری ورتا ہے یعنی دیکار تے بد ہوئی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ولا ترکنوا رکنا مانا انکلائن کے دل رکنا مانا ان وقت ورچر کے دل ولا ترکنوا انکلائن کے گئی ما الى الذين کسانوا تا ظلموا چ ظلم کرے دے فتمسكم النار کنی ابرسی دی تاستا اور تو پخبلا نیکی خستا انکلینیشن دے چاہ طرف تھا ظالمانوں طرف تھا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنَّ بَيْتَازْ دَپارا بغیر دا اللہ نامی اولیاء سوک پروٹیکٹرز ثم لا تنصرون بیا بتا سر اسوک امداد نشکولے صحیح اس ٹک تا جیدہ کا بنکو لوی گناہوں بمزان بچ گو
کوشش وکړو چې نیک شو، کوشش وکړو چې نیک، خو بیا هم انسانان یو، بیا انسانان یو، ګناهونه قرآن کېږي. الله تعالی وایي د هغې لپاره خو زه هم تا ته مارجن در کوم که نه، کنسیشن در کوم. څه در کوم؟ کنسیشن در کوم. رکعت صحیح ساته نو کنسیشن ورته ملاوي. هغه څه دی؟ واقم الصلاة قائم ومز طرفی النهار، پدواړو جانب دروازه کې، پدواړو جانب دروازه کې. واقم الصلاة طرفی النهار، پدواړو جانب دروازه کې. وزلفا من الليل، اپ یو حصہ د شپې کې، یو حصہ. دا دومره حکمت والا خبره ده الله تعالی کړې. صحیح. اوس کې حصہ د شپې، ها د سبا راختونه وړاندې او د نور پر وتونه رستو وای. سبا راختونه وړاندې او د نور پر وتونه رستو، نو یو د شپې اول وی، یو د شپې اخر وی. یو د شپې اول وی، نو په اول کې خلک د مغرب مونځ کی او د ماسختن ناموز د اصل کې د شپې د اخر مونځ دی. خو شریعت موږ سره احسان کړی دی چې د شپې به تاسو پاسه ډېر تکلیف دی، کار نه بستل راغلی، نو یې بس چې دا شپه څنګه شروع شي نو کار خلاص کنه چې شفق ډوب شي نو څه وکړه. کني مستحب وخت وایي چې نیمه شپه آباد وکړي. مستحب وخت ماسختن کله چې نیمه شپه، خو تر نیمه شپه بس وکړي، خو پاتې کېږي اکثر برانه قضا وي، اکثر نه بلکې میاشت کې کله یو ځل کوو یا به نه کوو. ها یو کم ډېر شپې برانه مونځونه د ماسختن سره یې سترګې نه لګېدې. صحیح. یو او نمبر 2 طرفی النهار، په دواړو طرفونو د شپې کې د دروازې دوه طرفونه دي. یو هغه چې د سبا نه شروع شي، څه شي تر نور خطو پورې، او دویم هغه چې د نور د انکلاینیشن نه شروع شي نور پرېوتو پورې. صحیح شو. نو سبا نه نور پرېوتو نور خطو پورې چې کوم ټایم دی نو دا خو ډېر مختصر دی، نو خدای پکې یو موږ کېښوده. صحیح پکې کېښوده یو موږ د سبا موږ هر چې د نور انکلاینیشن وشو او دین طرف درته شروع شو نو دا وخت اوږد دی. دا خو د 12 بجو نه شروع شي او ماښام شپږو پورې چلېږي. څو پورې چلېږي؟ 5 یا شپږو بجو پورې. دا وخت اوږد دی. نو هلته الله دوه مونځونه کېښودل چې یو یې بلکل په دې ابتدا کې وکړه د ماسپښین، او یو ونه بیا په دې اخري حصه کې وکړه د مازدیګر. واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل، اپا یو حصہ د شپې کې. ان الحسنات، تاکي سره نیک عملونه، یذهبن السیئات، دا ختمي بد عملونه، سیئات واړه ګناهونه دا دې سره رژيږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسلمان چې کله او دس کوي د مانځه لپاره، نو چې دې خلو وینځي نو په خدای څه وړې خرابې خبرې کړي هغه وینځل شي. چې دې پوزه وینځي که په پوزه سناروا بوی کړي هغه وینځل شي. چې دې مخ وینځي نو که په سترګو یې سناروا کتلی واړه نو هغه ګناهونه وینځل شي. ان الحسنات یذهبن السیئات، د دې وجه دې منظر راځي نو کم از کم د وړو ګناهونه دي او د سر صفا شوی، د وړو ګناهونه دی او د سر صفا شوی نو خدای ته صفاو دی. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. یو معنی دا ده چې نیک عملونه دا واړه ګناهونه ختم کی، او دوی معنی ده چې ان الحسنات تاکي سره نیک عملونه يذهبن السيئات، دا ختمي السيئات. سيئات جمع د سيئه ده كل ما تسوءك، هغه شی چې تا خفه کوي، هغه شی چې تا خفه کوي. معنا دا ده چې څه خفګان در باندې راغلی دی، څه نیک عمل وکړه د دې خفګان نه به ریلیز شي. دې خفګان نه به ادي وجه حدیث کې راځي عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حضبه امر بادر الى الصلاه، پیغمبر علیه السلام چې بد وجه خفش نو بس او داس به وکړه مونږ به وکړه برکات مونږ به وکړه. وی فرمایل وجعلت قرة عینی فی الصلاه، زما د سترګو یخواله یعنی خوشحالي خدای مانځ کې خو دې خوشحالي. او زه تاسو یو آسان مثال تاسو ډرایو کوي سان فرانسیسکو فلو کني کوي زموږ ټول تاسو ته ځان دي نو سړی ځان پر کافی مزل درینم سوا ملیا دینم زیات صحیح. نو درین سوا ملیا خو سړی ملکی او چې سړی په دانی ملاره کې چرته ودرېږي نماز پخین منځه لپاره اول ته او د سړی تازه کې او دوه رکعاته منځ کې او دا څومره تکلیف کې سړی نه ختم شي که ختم نشي. حالانکه سړی باندې ډېر ټینشن وي، سړی داسې ته وایي چې علامه مساج وکړه تاسو وی کنه ځکه چې کله تا ته نفسیاتی ټینشن چې درمانو د سفر دا چې کله هغه نفسیاتی سکون د عبادت سره ملاو شي بس ټینشن ختم شي.
دا مونږ ځکه و چې دا ته دا قیمتي څیزونه څنګه اخلي څنګه یې باري زه اوس ما بل زه ریفریش کړم ریسټارټ کړم دا ما بل شپ شروع شو هغه بلا هغه حساب نه دی تاسو څنګه ما بیټری چارج کړم اصل کې د ستړي یا د خفګان دا خو احساس وي د نفس د څه شي دا فیلینګ دی د نفس او دا عبادت دی دا د نفس لپاره ریفریشمنت دی نو بس چې هغه نفس ریفریش نو بس فیلینګ ختم شي کنه صحیح زما په خپل یو بچی ما ته ډېر خوښ و د نهو میاشتو هغه وفات شو ناڅاپه آلاف سنه بس within 1 hour صحیح اوس زه دا شو چې ما نه برداشت نه کېده یعنې ځان مې نشو ټینګولی صحیح نو بس په منډه د کور راووتم شپه وه تقریبا 3 بجې به وي نو بس راووتم لاړم مسجد ته دې کور کې نه وو کلي کور کې نو بس مسجد ته لاړم او داس مې وکړ 2 څلور رکعته مونځ مې وکړ او داسې مې ذهن برابر شي ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذکرہ دا ریمائنڈر دے للذاکرین دا اللہ یادون کو دا پارا وصبر صبر کوا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تاکہ سر اللہ تعالی نزایا کئی اجر دنی کو کارو خلق نو واپس پر سبق تا چه ربنا فغفر لنا ذنوبنا او اللہ بخمونتا گناہون زمونگا غٹ نو دا پا توبہ بخلش وکفر غنا او رجو زمونگا سیئاتنا بدای زمونگا وڑی وتوفنا او وفات کے مونگا مغل ابرار وجعلنا مغل ابرار دانا چی وفات مکو نیکو خلقو سرہ چکم زای نیک سرے وفاتی مال عمل تمار گراولی ایسو دیسا نیتیا صحیح شو سکدام نقواری سلیس برک سرے اوزای مرشو وی نبس دیر خدای وبخی اوی اللہ خدای تیوان راکی صحیح زمان پوتن کی واجی باری زمان پوتن کی یو محاورہ دا صحیح سوچی بوڑای اٹھر لوی پا تکلیفی یو بیمار ہوئی صحیح دل لوی پا تکلیفی نبیا منگا چی دعا کرو نمونگو اللہ دی ایمان سلامت یعنی دا تا خنوشو ہے چی خدای مرکی او خد دعانا دا خو منگا سوائی قسم ہوئی چی خدای دی ایمان سلامت کی خود دی دعا مقصد دارے چی خدای دی دی جوان دا قید دی خدای خلاص کی لوی تکلیف دی ورپا بلکہ دا سب چی زوندو تم بے لوی تکلیف دی نمونگو خدای دی ایمان سلامت کی نظمون پازدانو کیو بوڑای خدا دیر پا تکلیف پتا نیشتے یو کار که یو نیم کار بس داسی ونه دا خوزیدون او دا سا تش جبه خوزیده تش دماغی ٹکو انور بدن بلکل ختمو نسوک بران تفوصلا تقریبا یو سر کالا ہوئے صحیح نزنان چی بسن تفوص درانے نوی چی با پاسی دی زنانا آوی دا ابای دی خدای ایمان سلامت کنی با غصه ورلوی خدای رشتا ایمان سلامت نو مرتا سو تیار نہیں کہ تیاری ہوتا ہے سب نہ تیاری نہیں آنا تاستا میں بیلو کرنے سے مولوی سے بوقبل مانزنا بعد دعا کو دا اللہم اجعل لنا المدینة مسکنا ومدفنا خدای وی دا مدینی جوان راکی و دا مدینی برک راکی دا مدینی جوان راکی ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ سوک مدینہ کی مسلمان دفن شوی مسلمان مدینہ کی مقبروی پیغمبر علیہ السلام دا قیامت پر ظلم بے شفاعت چی بکوم اہل مدینہ لبکوم ذکر دا زمان کلیوال دی دا سوکی دا زمان کلیوال دی نلوم بے بس دا چانا شروع کو اہل مدینہ چی خدای دیو بخی صحیح نو اس پتہ ہو لگے دا چین مدینہ والا سوک دی مین چی سوکر تا وفات شی ہر مسلمان چلتا وفات نو دی مولی سے بدعا کو لو حج تلاڑو حج نباد چی مدینہ تلاڑو نو خدای شان دے تبا پیرالا ایو سلسلور یو سل 3 درجے تبا ونا خو بالکل خالص مرگ بھی صحیح نو ذکری علاقے کم خلق یہی واقف ہو دے دعانا کہ ہر مانزنا بعد بیدا دعا کو لاغی ورطا پوست راتا لگا کم زائی جی دے رہا ہو کم ہوٹل کی یا بلڈنگ کی ناغی ورطے مولی سے اللہ سے میرا بانا ذات دے خدای دیوے دعا وارے گا صحیح اس مولی سے بارے با مولی سے بارے با تکلیف راہی دا جو واقعی سے ملکے گا چید مدریو کسانو ورطا ہوئے نو غصہ ورہ ورہ لا وی ما قنورم دوزر رسول اللہ غصی یوی نبی منہ تک دا مرد دائے منہ اور شاہ الدین قلیوبی رحمہ اللہ و بزرگ دے علیہ واقعہ نہ کرے دا لطیفہ کو ملتا یہ بڑھا ہے زوے وفا دا بیمار زوے
بیمارو نه جوړو نو تاسو چې بس د مرګ په شاله صحیح مې د شپې دا بالکل کی आवाज دا غزوی د کټ نه چاپیره ګرځیدا د خلکو خپل کلچري صحیح او خدای ته نه دا زاری کوله چې خدایا د دراغلی مال راولي یعنی د خپل ځوان د دنیا یې ز ګډای صحیح نو دراغلی مال راولي نه مال د پځای مړ نو چرته څوک ګوانډیو دیوال پورې هغه طبيعت راشه ډرامو فلوکا نو هغه دروازه وردشتي نو بډای وې سوکي منن تقرأ بابي في هذه الليله الظلماء سوکي په تورس په باندې دروازه هغه ورته د مرګ والا فرشتين ملک الموت نو نمبر اوستا د زوی خو تا ډیرو جوړل واته چکرې د کټ نه چاپیره وډګولې نو الله مې ربانه شو ماته وی چې نمبر خو دو خدا غواړي متدا سو کښ بس د زوی ولا پرېدا او دی بډای د ورشه صحیح نو ته دروازه کولاو کا نو دی ورته دروازه خو درته کولاو خو جدن راشه روغ رنګور بګورې وتوفنا اوفات مونگا وجعلنا مع الابرار او گرزے مونگا ملگری د نیکانو خلقو یعنی د مرګ بعد بیا چرته بوز نیکانو خلقو سره ربنا و رب زمونگا و آتنا راکی منتما و قطنا غجتا من سرواد کردا غلا رسولکا و واسطر پیغمبران اقبلو چی جنتون بدر کون ولا تخزنا رسواکین مونگا یوم القیامہ پروز د قیامت انک لا تخلف المیعاد تاکیق سرت مخالفت دو وعدی نکی فاستجاب لهم ربهم قبول کدوی د پارا پروردگار د دوی دعا دوی انی لا وزیع ادیت دا واضح کړه چې زن ضایقوم عمل عامل منکم عمل د اسیو خامل کون کې د تاسو نه یعنی چې چا خامل کړه دې زما قانون کې دانشتا چې دې ډیسکریډټ کا نه هغه ته کریډټ خامخا ورکړه من ذکرن ناری نوی او انثى یا کشذل بعضکم من بعض تاسو بعضی د بعض نه یې معنا ایکوال یو بل سره په دی حواله تاسو یو بل سره ایکوال یې یعنی د سیکس په حواله باندې د چا سره دا ډیسکریمینیشن نکوم د سیکس په حواله چا سره ډیسکریمینیشن نکوم فالذین هاجروا کسان چې هجرت کړي دي واخرجوا من دیارهم یسترشد کورونو دوینا واوذوا فی سبیلی تکلیف او اذیت ورکړي پلازما کې وقاتلوا افای کړي د الله لار کې وقتلوا شهیدان شوی دي لو کفرن عنهم زبر جوم د دوینا سیئاتهم گناهونه دوی ولا ادخلنهم یقینا بداخلهم دوی جنات باغونتا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بدلان د داغه نهرونه ثوابا دا بدای من عند الله د الله جانبنا والله عنده حسن الثواب او الله تعالی پنځ د باندې بهترین ثواب دی صحیح نو د دنیا ژوند کې الله تعالی وایي کافرانو سره به کله دولت ډیر دي نو دا دې دلیل نه دی چې ګینه دا کافرانو زما خوښ نه ځکه ول ډیر دنیا ورکړي ده لا یغرنک دوکه کې دیوانه چي تعالی تقلب الذین تقلب معنا آمد و رفت څه شي آمد و رفت حرکات د کافرانو دنیا دارای تقلب الذین آمد و رفت کافرانو فی البلاد پشارو کې تجارت په اساس باندې چې دوی بزنس خوري څه چلی متاع قلیل دالک نفد لک انجوایمنٹ دی متاع معنا انجوایمنٹ ثم ماواهم جهنم بیا ټکانا او بیر دوی جهنم دی و بیس المحاد او بدترین ظاهر جهنم لیکن الذین علیکنا کسان اتقوا ربهم چې غیر دې پروردگار پلنا لهم جنات دوی د پاره باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بدلان داغه نهرونه خالدین فیها همیشه به دې کې نزلن مهمانداری ده نزل معنا مهماندار خو مهمانداري دو قسمه یو هغه مهمانداري چې میزبان تاسو میزبان وای ورته ها د کور مالک میزبان چې میزبان د خپل مزاج مطابق ستیار شي میزبان د خپل یعنی چکن روست کی او کباب کی او فلاں کی خدا د میزبان طبیعت ده دچا عدد په نظر کې د احترام چې ململ ورکړي صحیح او نزول هغه ملمسیاده چې میزبان د ملمنه تاسو کی چې څه تیار کوي میزبان دچا نو الله تعالی په جنت کې موږ ته تپوس کوي
فرشتوں ته دې ته بوته کې چې دا لنډ کې سړی ته کیږي اډر باخلې صحیح نو بس نثار احمد کو بولے کہ شیش کے بعد عبدالباری تیار کی نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار هغه شی چې پنځ د الله دی دا بهتر دی د نیکانو خلقو د پاره وان من الكتاب اتا کی سر بازی دال کتاب يهود و نصارا او هغه دی یؤمن بالله چې ایمان ساتي په الله باندې وما پا قران باندې انزل الیکم چې نازل شوی تاسو ته وما پا کتابونو انزل الیکم چې نازل شوی دوی ته خاشعين لله دی عاجزی کون کی دی اللہ تعالی یشترون ادوینا قرپایتون دا اللہ تعالی بانے سمنا قلیلا لگ بدل دنیاوی اولائک لهم اجرهم دا کسان دوی دا پار اجر دوی دے پنیز دا رب دوی ان اللہ سریع الحساب تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب کون کرے یعنی اللہ پہ حساب و اکاؤنٹیبلٹی والی زیادہ وقت نہ لی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اصبروا صبر و استقامت کئی سو کئی صبر و استقامت وصابروا یو بلتا تلقین دا صبر و استقامت ور کئی یو بلتا تلقین دا صبر و استقامت صابرو مانا یعنی ټول خلق یو بلتا دا صبر و استقامت تلقین کوئی ورابطو او تعلقو جوڑو ساتیں یو بل سرا دا رابطو مانا رابطہ صحیح کہ مسلمانان دے ایمان پا اساس یو بل سر جوڑ ساتی دا دنیا یو سر کی دے قبل سر کی دے صحیح ادوین درین درابطو مانا ورابطو حفاظتو کئی دا سرحداتو دا اسلام ریاست حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رہے باتو یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا دیویش پی ورد دا اسلامی ریاست دا حدود و دا سرحدات و محافظت دا اللہ پا نظر کے دا دنیا و آغا شینا چی دنیا کی لیاغی نزیاد قیمتی دے چاہتے لئے اسلامی ریاست دا سرحداتو یوش پر چوکی دارا ہوکا سوکلا گارڈ ہے پیراداری وکړه دا د الله نظر کې دومره قیمتي دی چې دومره قیمت د ټول دنیا نشته ورابطو واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ نو خلاصه د سوره آل عمران ابتدا کې مسله توحید او دا بیان کہ قرآن تورات و انجیل ټول اللہ نازل کړی دي دا ورپسې دا بیان چې کافران به مستحق د عذاب د دنیا او آخرت دواړو کې بیا کافرانو له یره ورکول او دا بیان چې د دنیا سيزونو دوکه کې چولی دي ته دنیا ټولو شیونو دوکه کې چولی دي ورپسې دا بیان چې دا الله نظر کې دین صرف اسلام دی د اهل کتاب تذکرہ چې دا الله د قانون نه مخړی حالانکہ ردی پیغمبران د خدای منتخب خلقو پیغمبران د خدای منتخب خلقو بیا واقعه د یحیی او د عیسی ابن مریم چې پیدائش د یحیی او بوډاوالی د پلار کې دا یو معجزه ده ا پیدائش د عیسی د هغه نه لویه معجزه ده چې دا خو د پلار نه د یحیی خو بیا بوډا پلار د شپږو شلو کالو د عیسی علیہ السلام کو سره لاهی او بیا دا چې عیسی علیہ السلام د دشمن د تدبیر الله بچ کو ژوندې اوساته د دې ټول بحث نه بعد اهل کتابو ته دعوت چې راځي چې په اتفاقی خبره یو بر سره کینو چې الله سره شریک بنه پیدا کو د الله نه علاوه بل چا ته رب نه وایو نو کدا یو باندې خبره اسانه ده مثلا خو دا خطا ده جیسس لارډ کوم ځای خطا ده دی جیسس لارډ کې خطا ده نو کدا لري په عمر چې دا الله نه علاوه بل څوک لارډ نشته نو بیا د هدایت لار کولاو دغه شی لار کې رکاوټ ده
داغې نه بعد دا خبره چې د محمد رسول الله د پیغمبرۍ اقرار الله ټول پیغمبران ناغستو او دغه وجه ده چې د منونکي په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتي. خو د یهودو لپاره د ایمان لاره کې هندرنس او بند مانع، یو حب جاه یو حب مال. دوی که دعویدار د ملت د ابراهیم دی نو د ابراهیمی قبله پیغمبر محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم داغه اتباع ولنه کوي. بیا دا خبره چې او مسلمانانو وحدت او یوواله کې غواړي دا په قران باندې راځي. وحدت او یوواله په څه باندې راځي؟ قران باندې. او خپل ذمہ داری پوره کوي، انسانیت ته خیر ورسوي. مسلمانانو ته الله تعالی ذمہ داری پوره کوي، انسانیت ته خیر ورسوي، ایمان دعوت ورکوي. ورپسې واقعه د احد او ریفرنس د بدر چې بدر کې خدای له سره امداد وکړ، ځکه تاسو وایلیشن نو کړی، خو خود کې معامله بل شان شو، ځکه چې وایلیشن مو کا اگر چې اجتهادي و. نو الله تعالی تنبیه ورکړي، تنبیه وارنینګ، خو ورسره تسلیم ورکړي، ولقد عفا عنکم، خدای معاف کړي. وګوره بیا ګوره داسې مکه وای. او ذکر د منافقانو چې هغه د منافقت انتها وکړه په دغه جنگ کې. ذمہ داري د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیا د عقل د مالکانو تذکرہ چې دا د عقل کرایټیرین دی. چې کومه دعاګانې ذکر شو، فکر د الله تعالی کائناتو کې دا د عقل کرایټیرین او معیار دی. او په آخر د صورت کې دا خبره چې څلور صفاتونه خپل کړي، صبر او استقامت په خپل، نمبر 2 باهمي تلقین د صبر او استقامت یو بل ته، نمبر 3 باهمي تعلق ساتل او د سرحداتو حفاظت کول، او نمبر 4 د الله نه یره ساتل. او نتیجه معلومه ده لعلکم تفلحون چې کامیاب وي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانك اللهم وتعالى الليل وانا النهار، فالله خير حافظ.